السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وی محترم خور پوښتنه کړې ده، وی تا په یو بیان کې ویلي د درس حدیث 14مه برخه د کڅومه چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه پوښتنه وکوله چې مړي اوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل مړي اوري. دا خور وای د سورة فاطر 20 آیات او د سورة نمل 8 آیات دا خو دا معنا ورکوي چې مړي نه اوري. محترم ویوار به دا آیاتونه زه درته ترجمه کوم. د سورة فاطر 20 آیات کې الله جل جلاله داسې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الله جل جلاله نه برابرېږي سره الأحياء ژوندي والأموات ومړه. نو مفسرین وایي وما یستوي نه برابرېږي سره الاحیاء علما ولا الاموات او نه جهلا. د دې دوه مقامات سره جلا دي، د عالم او د جاهل. او نه برابرېږي سره الاحیاء ژوندي علما ولا الاموات او نه مړي جهلا. وما یستوي نه برابرېږي سره الاحیاء مؤمنان ژوندي ولا الاموات او نمړه کافران. ان الله يسمع من يشاء، بشک چې الله اوري هر هغه چاته چې اراده یې وفرمایي د اورېدلو. وما انت او نه یې ته ای رسول الله بمسمع اورېدونکی نه یې د نافع قول من هغه چا لره فی القبور چې په قبرو په حاضرو کې دي. ان انت الا نذیر نه یې ته ای رسول الله بلکې یې ویرونکی. دا د سورة فاطر د 20 آیات ترجمه سو. اوس به د سورة النمل 8 آیات ته ورسو. د سورة النمل 8 آیات الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إن فتحقق سر بشك كت لا تسمع الموتى نسي أورد خبر مولوتا ولا تسمع أو نسي أور ولي الصم كنوت الدعاء أواز إذا ولوا کله چې وګرځي دوی په داسې حال کې شا کوونکي وي، مدبرین شا ګرځونکي. انک ته لا تسمعو نسي اورولی خبره الموتى ومړو لره. دغه د سورة نمل 8 آیات دی. او دغه رنګه د سورة الروم د 50 آیات فإنک لا تسمع الموتى په تحقیق سره ته اورېدن مړو ته نسي کولی. دغه آیاتونه ظاهر د آیات داسې معلومیږي چې مړي نه اوري، خبرې د احیاو د ژوندو نه اوري. ظاهر د آیات و چې نو حدیث مبارکه راځي چې مړي اوري، نو خو د آیات او د حدیث ویندې ټکر سره راغلی، او آیات او حدیث بالکل نه دي سره ټکر. آیات او حدیث بالکل نه دي سره ټکر. دا چې هغه خلک چې موږ په یو اصطلاح کې بدبویه خلک ورته وایي چې بدبویه ویل د هغه وایي مړي نه اوري، هغه دغه آیاتونه دلیل ګرځي چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي ته په مړو باندې اورېدل نشې کولی، نو چې احادیث مبارکه رااله، اوس د حدیث څه پکې یا به علیاذ بالله قرآن غلطه یې یا به علیاذ بالله حدیث غلطه یې، خو لا نه دي غلط. نو که د قرآن پر ځای ولاړ سي نو حدیث دي غلط کړل، نو دې ته به تطبیق ورکړئ
تطبیق علما کرامو داسې کړی دی چې دلته د دغه مړو څخه چې په آیاتو کې ذکر دی المراد بهم الاحیاء من الکفار د دغه موتاو څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ته په مړو باندې اورېدل نشې کولی د دغه مړو څخه دا ژوندي کفار مراد دي مړي ته چې هر څونه وغږېږي ستا خبرې ګټه نه ورته کوي که هر څو دی اوري خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي دا کافران داسې دي لکه مړي چې هر څو ته ورته وغږېږي کافران ته دوی ستا پر خبر غوږ نه نیسي نو الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي وانك لا تسمع الكفار ته کافرانو باندې اورېدل نشي کولی الذين امات الله قلوبهم هغه کافران چې الله یې زړونه مړه کړي دي د اورېدلو څخه د حق ځکه تفسیر بغوی د دغه آیات متعلق د سورة النمل انك لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى د دې آیات متعلق وایي یعنی الکفار ته په کافرانو باندې اورېدل نشي کولی تفسیر بغوی د امام ابي محمد حسین بن مسعود البغوی چې په 1514 کې وفات شوی د صبحي اصولو شپږ اویا د سورة النمل د اتیایم آیات متعلق او دغه رنګه تفسیر بغوی په شپږم جلد صفحه 418 کې د سورة فاطر د 22 آیات متعلق څه وایي دی الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته وایي وما انت ته نه یې بمسمع اورېدونکی من هغه چا لره فی القبور چې هغه په قبرو کې دي وایي مراد دي کافران تشبیه د دوی په مړو سره ورکړه نو ته به دا سوال کوې چې د مړو سره تشبیه ورکړه نو چې مړي نه اوري نو دوی کافران تشبیه کولې نو بیا ولې د مړو سره نو خو مړي هم نه اوري وایي دوی یې تشبیه کله په دې کې چې مړي جواب نسي درکولی که جواب درکولی سي ته نه اورې دغه کافران دغه ډول دي د ستا په دعوت کې ستا دعوت قبلوي نه دا یو طولاني بحث دی بیا به هم پر دې باندې څېړنه درته وکړو قرآن عظیم شان او حدیث مبارکه دا تطبیق غواړي تطبیقیې بې سره که د دې تعارض سره راکلی نو مثال بیا د قرآن عظیم شان په بل ځای کې درکم نو دغه رنګه بل ځای الله جل جلاله د سورة بني اسرائیل په 2 آیات کې راته وایي ومن کان فی هذه اعما ومن هغه څوک کانه چې وي فی هذه په دې دنیا کې اعما ړوند وي پوه هغه به نو په آخرت په آخرت کې اعما ړوند به وي واضل سبیلا او ډېر لرې به وي د نجات څخه واضل ډېر لرې به وي سبیلا له لارې څخه د حق واضل او ډېر لرې به وي د نجات او بري څخه له لارې د ړندو په شان باندې نو تفسیر بغوی جلد 5 صفحه 199 د دې آیات متعلق دا آیات وګوره ظاهره دا معنا ورکوي من هغه څوک کانه چې پیادې په دې دنیا کې اعما ړوند وي پوهه په آخرتي په آخرت کې به هم اعما ړوند وي په دنیا کې هر څوک ړوند وي په آخرت کې ړوند وي ګوره د ظاهر د آیات باندې که ولاړ سي نو چې په دنیا کې څوک ړانده دي هغه به په آخرت کې هم ړاندي دوزخ ته ولاړ هم به ړاندي که جنت ته ولاړ هم به ړاندي نو په دغه ظاهر د آیات باندې که ولاړ سي نو دا آیات خپل ځای لري دلته اعما څخه کافر مراد دی که په دنیا کې ړوند وي یعنې کافر لکه ړوندی دی حق نه ویني په آخرت کې به هم ړوند وي د الله د رحمت څخه د الله جل جلاله د جنت څخه دوزخ ته به ځي نو هغه آیات چې په سماع الموتى خلک ځین ثابتوي دا هم دغه ډول آیات لکه دغه
چې رسول الله اسلام بارک وایي ته نه یې اورېدونکی په مړو باندې نه نسې په اورېدلی کافرانو حق نسې اورېدلی الله وایي چې زما خوښ سي بیا زه په اورم. نو محترم خور تاسې دا پوښتنه کړې ده نو نه چې خپله په دې ځای کې سودا در ولر سوې ده که یو چا په کړې یې یا د یو چا بیان اورېدلی دي اوس خو دا بدبویه خلکو بیانونه ډېر شته بس دوی موږ په قال الله او په قال رسول غږېږو هغه حقیقت کې قال الله او په قال رسول پوهېږي نه نو هغه حدیث صحیح البخاري روایت کړی دي نور حدیثونه مبارکه راځي چې مړي اوري نو هغه د آیات په څه پکې نو خو د آیات معنا دغه نه ده لکه دا دي چې وایي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.